د ختمونو او د انعاماتو د دغه مجلس انعقاد شوی دی او الحمدلله چې ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب حفظه الله ستاسو په دې کلي کې د قرآن خدمت کوي. رونو عالمانو نه خدای ډېر کار لري. زه وایم که د دې وطن نه د علما ختم شو دا ملک روان دی، دا تباه دی. که دا ملک آباد دی او دا وطن آباد دی دا د علماو په برکت. بعضې علماو نه الله د قرآن خدمت لري. بیا د قرآن خدمت کې څوک د ناظرې درس کوي، ماشومانو بچو ته قرآن زده کوي، الف زبر او با زبر با ورته ښیي. څوک د قرآن د حفظ خدمت کوي او ډېر هلکانو جنکو ته قرآن په سینو کې ور یاد کړ. څوک د قرآن شریف د تجوید خدمت کوي چې خلک ښکلې طریقې سره قرآن ولولي، الفاظ یې ټیک شي. څوک د قرآن د ترجمې او د تفسیر خدمت کوي، څوک د دینی علومو خدمت کوي، څوک د حضور پاک مبارک د احادیثو خدمت کوي او څوک د تخصص او د فقه خدمت کوي. خدا علما په دې مخ د ځمکه خواره دي او ډېر عاجزانان په عاجزۍ کې لګیا دي، د قرآن شریف خدمت کوي او بې لالچه کوي. لالچ پکې نشته. ستاسو چې سکول ته بچې بوځئ، د پرنسپل صاحب څونه تاسو خوشامندې کوئ. پرنسپل صاحب زما دا بچې داخل که هغه وي کمزورې دی او ته وایې نه که نه خیر دی او فیس هم در کوم او د داخلې هم در کوم، هره میاشت به پوره در کوم، خو زما دا بچې داخل کا. څومره مینتونه ورته کښېنه بچې دله داخل کي او مولا صاحب تا ته مینت کوي چې د خدای خاطر وکړه دا بچې راوله چې زه ورته قرآن او دین ورته وښیم. دو فرق شو. صرف یو بنیادي فرق دی رونو دا چې زمونږ د خلکو دنیا سره او د دنیا علم او تعلیم سره مینه ده او دین سره مینه نشته. یعنی دا علما تاسو ته مدرسې جوړوي، دې غریبانان چندې غواړي، سوال کوي او ستاسو د بچو غم کوي، د دین غم ولا کوي. دی ستاسو بچو ته جنازه ښیي، ستاسو بچو ته منځ ښیي، ستاسو بچو ته زکات ښیي، حج ورته ښیي، ښکلې عقیده ورته ښیي، دعوت و تبلیغ ورته ښیي. خو ستاسو د بچو د آخرت فکر او غم دوی کوي. خو زمونږ هغه څیز د خلکو خوښي چې کوم سره مینه وي. مینه زمونږ دنیا سره ډېره ده او دین سره زمونږ د خلکو محبت او مینه کمه ده. یعنې که د چا د قرآن سره مینه وي نو چې بچي ته وله قرآن ښیي لاسونه به وله ښکلی. که چا د خدای سره مینه وي نو چې بچي ته وله د خدای کتاب ښیي نو ځان به دې قربانوي. او که چا د پیغمبر سره مینه وي نو که بچي ته وله د پیغمبر دین ښیي، حدیث ښیي، دې به دې ځان قربانوي. پته ولګېده چې زموږ دغه مینه ډېره زیاته کمه ده. خیراتي سبقونه ښیي لله فی الله. څه تنخواه ده مړه، خلک وایي تنخواه ده 2000 او 3000 او 4000 تنخواه ده. په 2000 او 3000 او 4000 خو نن بعد خلک روزې ګټي. زما وروڼو ژوند د خدای لاس کې دی، عزت د خدای لاس کې دی. که ترقي غواړئ او کامیابي غواړئ والله د خدای په قرآن کې ده. نو د هر عالم نه خدای د وړو وړو ماشومانو هلکانو نه خدای خدمت د قرآن شریف اخلي. نو نن ستاسو کلي کې مولانا محمد شعیب صاحب د هغه نه خدای پاک دا کار واخیست او دا خدمت د قرآن چې نن ګڼ شمېر ماشومان ستاسو کورونو ته نن الله پاک د قرآن شریف رڼا ور ورسوله. ټول وایه الحمدلله. شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. په دې د خدای شکر ادا کړئ. ان شکرتم لازیدنکم، الله وایي که زما شکر م ادا که زه به نورم نعمت زیات کوم. ولئن کفرتم
نو ان عذابی لشدید که ناشکری م وکړه نو ګورې زما عذاب هم بیا سخت دی نو موږ ناشکري نه کوو د قرآن په دغه خدمت او په دې رڼا موږ ټول به د خدای حمد ادا کوو د خدای شکر به وایو بیا وایه الحمدلله وروڼو قرآن شریف چې چا زده کو چا په سینو کې واچو دا د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند دی الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما دا قرآن چاله ورکړه دا مو هغه چاله ورکړه چې ما په ټول مخلوق کې منتخب کړي دی غوره کړي مې دي په ټول مخلوق کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام امت رومې غوره کړي د رسول الله مبارک امت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فټول مخلوق کې بهترین امت د دواړو جهانو د مبارک سردار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت دی نو قرآن خدای دی طالبان په پیږي الکتاب ویلی ویلی کلام عهدی دی او قرآن شریف ته مراد دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پټولو بندگانو کې بهترین مخلوق پټولو بندگانو کې بهترین مخلوق انسان دی او په انسان کې بهترین مخلوق مسلمان دی او په مسلمان کې بهترین مخلوق د رسول الله مبارک امت دی ګوره ټول مخلوق چې څوک غوره شو انسان دل خدای خپل شکل ورک لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم دل خدای عقل ورکړی دا پوهه ورکړی دا زمری خدای مضبوط دی خو په یو سپېړه لوی ساروی رو پرځي او پنجې پېښه کې وساتي وباسي اتی خدای لوی غټ شی دی او خدای روچت شی دی سپیلا خدای په دې پنجو کې او په دې غاښونو کې څومره طاقت ورکړی دی لیکن عقل د هغوی نشته خدای تعالی درکړی دی هغې غارونو کې اوسېږي مردارې خوري چینجي خوري ګندونه خوري امونږ تاسو ځان له په خپله جامې جوړو ښکلی شکل ویښته د ځان نه کټ کوو چې کوم زیاتي دي نوکان کټ کوو ځان له کور جوړو ځان له غنم کرو جوار کرو ځان له انتظام کوو دا عقل خدای پاک انسان له ورکړو ښکلې ډانچه او ښایسته شکل هم خدای انسان له ورکړو او بیا په انسان کې بهترین انسان هغه مسلمان دی ایمان لوی نعمت دی موږ تاسو له خدای راکړی دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یمنون علیک ان اسلموا دا خلک پته احسان راړي چې زه مسلمان یم اسلام د عمل نوم دی لمونځ کوم روژې نیسم او حج کوم او صدقې ورکوم قل ورته ووایه لا تمنوا علی اسلامکم وما د مسلمانۍ احسان مه راړوئ چې زه مونځ کوم او زه نیکي کوم الله وایي دا احسان په ما مه راړوئ دا څه کوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وایي د اسلام جرړې چې ایمان دی هغه ستا په زړه کې ما اچولی دي وایه الحمدلله د امریکې سره کافر د برطانیې سره کافر د چین کافر د روس کافر هغه خدای پرېښودل او موږ تورنګول خدای پاک په سینه کې د الله قرآن واچو موږ تورنګول خدای په سینه کې الله اکبر واچو موږ تورنګول خدای په سینه کې ایمان اچولی دی دا خو ولې مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړو مسلمان ملک کې خدای پیدا کړو مسلمان معاشره کې خدای پیدا کړو الله موږ ته ایمان را نصیب کړو دا خدای فضل او کرم نو دویم نمبر په مخلوق کې انسان او په انسان کې مسلمان او په مسلمان کې بهترین مخلوق څوک دی زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کنتم خیر امت رسول الله مبارک فرمای انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی الله د مشکات شریف اخیری حدیث دی په ټول مخلوق کې او په ټول امتونو کې بهترین امت د رسول الله مبارک امت دی امت له خدای قرآن ورکړه او بیا چې دی امت له خدای قرآن ورکړه د دې قرآن په برکت رسول لوی عزت ورکړي چا چې نه دی
هغه خدای تبا کړی دی. چا چې قرآن منلی دی هغه له خدای عزت ورکړی دی. ابوبکر قرآن منلی دی خدای عزت ورکړه. عمر قرآن اومنه، عثمان اومنه، حضرت ابو هریره اومنه، او درنګ نه تور صحابي او مسافر صحابي او غریب صحابي حضرت بلال قرآن اومنه. د پیغمبر د پیغمبر خدا و چې دا قرآن د الله کلام دی دا سره اومنه، نو د خدای پیغمبر دا پکې رول نه ده. هغه بلال اومنه، څونه مرتبه خدای ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق له خدای څونه ورکړي، حضرت عمر له خدای څونه مرتبه ورکړي. خپل رسول الله مبارک فرمایي وی ابوبکر او عمر په دنیا کې هم زما وزیران دي او په آخرت کې هم زما وزیران دي. او حضرت بلال ګوره رنګ ته نه ګوري، ان الله لا ينظر الى صوركم، ستا شکلونو ته الله نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ستا زړه او ستا عمل ته خدای ګوري. د رنګ نه تور مسافر دی، غریب عجز دی، خپلې سپلیم نه لري، ډېر زیات عجز دی او کمزوری دی، او پردی غلام دی. صاحبه غلام د امیه غلام او د امیه او چې ایمان یې راوړه رسول یې ومانه. اقرأ باسم ربک الذي خلق سره د پیغمبر د نبوت اعلان وشو د قرآن سره. اقرأ باسم ربك الذي خلق سره د قرآن اعلان وشو. او یا ایها المدثر سره کلاو د تبلیغ او د دعوت اعلان وشو. نو د ایمان راوړه دی مسلمان شو. نو امیه به وهه، داسې به وهه داسې چې غریب یې په شګو سملو، په ګرمو شګو او په غټو غټو تیږو باندې به وله په سینو باندې کېښودې، او ماشومانو له به غنې او چامکینې ورکړې وې، شا به یې وهې پې لوبې نخرې به یې پې کولې په عجز چې دا خپل ایمان دې پرېږده. هغه ایمان پرېښودو نه دی، هر څه به پرېږدم خو ایمان د پرېښودو نه دی. دا جهان به پرېږدم خو ایمان د پرېښودو نه دی. مور او پلار به پرېږدم خو ایمان د پرېښودو نه دی. مال او دولت او چې د دنیا ستري سره او سپین دا ټول به پرېږدم خو ایمان د پرېښودو نه دی. دقسې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق په لاره را روان و، په دې غریب دا نخرې کېدی. هغه خړه درد وکړه چې خدایه دې غریب باندې چې دا لوبې کېږي د ایمان د برکته کېږي. دې خدای یو مني او پیغمبر د خدای رسول مني، قرآن مني. امیه ته وایي خرڅی خو نه، وایي په ده څه کې دې خو د کار روزګار نه دی، په ده څه کې څه اخلې؟ ټول دغلته ناستې وحده چغې وایي. یاره وایي که هر څه دې را باندې خرڅ کا، وایي ښه په دومره پیسو مې در خرڅ کړه. هلې وایي ورې کړې پیسې او بلال یې ترې واخیستې. امیه ورته وایي ابوبکره د دې نه مې په لږ هم درکاو، ډېر ګران دی واخیسته. که تا په ارزانه په 1 روپۍ هم اخیسته نو ما در خرڅاو، ډېر ګران دی واخیست. ابوبکر ساده ډېره ګرانه سودا دې وکړه. او ورته څه وایي؟ وی امیه ساده ناپوهه ډېر قیمتي سودا دې د لاس نه ووتله. ته خو لا دا یادې تا په 1 لک درهمه په 1 لک روپۍ هم دې خرڅاو، ما دله درکولې دوکه شوې. پته شته تا که ته رنګ ته ګورې، ته شکل ته ګورې، ته غریبۍ ته ګورې، ته ژبې ته ګورې، زه د ده زړه ته ګورم، په زړه کې الله او رسول پراته دي. زه د ده زړه ته ګورم، زړه کې ایمان او قرآن پروت دی. هوښیار سړی په دې پوهېږي. نو چې څنګه راوسته نو دې څه وایي؟ حضرت ابوبکر ته وایي ابوبکر وی ځان له دې غشتې مو که الله له دې غشتې مو؟ الله که ځان له دې غشتې کار راته ښایي چې څه کوم، لو را باندې کې، که ګړې چیلی را باندې سرې، که هر څه را باندې کې، نو که ځان له دې غشتې م راته ښایه، او که الله له دې غشتې ما نو ما خدای سره پرېږده ابوبکر، ما خدای سره پرېږده. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي نه بلاله ما الله له غشتې ځان له مې نه غشتې، ځه انت حر لوجه الله، د الله دپاره ما ازاد کړی یې، ازاد یې کړه. چې رسول الله مبارک ته ډول غیر څه فرمایي؟
قربان شم مور و پلار مې د رسول الله مبارک نه قربان. داسې مینه ورکړې د صحابهو له چې دنیا کې به یو مشر خپلو کشرانو داسې مینه ورنه کړي. څه وایي ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر زمونږ سردار دی او بلال غوندې کس چې هغه هم زمونږ سردار دی، زمونږ سردار یې آزاد کړی. حضور پاک هغه بلال ته چې بې وطنه دی، مسافر دی، د رنګ نه تور دی، څپلی نه لري، کور نه لري، هغه ته سردار وایي. چا د وجې نه؟ ایمان د وجې نه. ایمان څه ته وایي؟ الله رسول قرآن منل، بلکې قرآن منل، قرآن کې ټول راغلی، د قرآن تعلیمات منل، هغې کې الله یووالی هم راغی، هغې کې د پیغمبر رسالت هم راغی، هغې کې آخرت او جنت او دوزخ ټول عقاید پکې راغلی. خو چې کله حضور پاک معراجي سفر نه راځي نو بلال ته څه وایي؟ بلاله جنت کې روان ومه، یو محل مې ولیده، ستا ښځه مې هم لیدلې ده بلاله، ستا ښځه مې هم لیدلې، یو محل مې ولید، ډېر اعلی محل، شیش محل قیمتي. د محل مخې ته یو وله وه، یو ښځې په هغه وله لګیا ده، مخ لاسین دي او مخ لپې اچوي. هلته خو په جنت کې خو خیرنوالي نشته او نه پکې دوړه شته. هسې هغه د بعضې وخت کې سړی خیرن ني، هسې اوبه راوالي د خوند نه په دې مخ د پاسه راواچي. ګرمي هم نه کېږي، جنت کې ګرمي یخني هم نشته، معتدل موسم دی. اوبې راواغېشتې په دې مخ د پاسه یې واچولې، چې اوبې واچولې په مخ، لاندې به دې داسې بهېدلې لکه د ملغلرو په شان دی. ما د جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام نه تپوس وکړو دا محل د چا دی؟ ویې دې ښځې نه تپوس وکړو، دې نه تپوس وکړو. ښځې نه مې تپوس وکړه، ما وی ته څوک یې؟ دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو غریب امتي دی، تور رنګ والا امتي حضرت بلال، دا بلډینګ هغه له الله جوړ کړی دی، دا محل دا دی. او زه هم د هغه په انتظار دلته وخت اړوم راړم. ولې؟ مال د وجې نه؟ نه، مال نشته. حسن د وجې نه؟ نه، حسن نشته. نسب حسب د وجې نه؟ مسافر دی غریب. نوکرانو د وجې نه؟ نه. چا د وجې نه؟ ایمان د وجې نه، قرآن دا وجینا، دا رسول الله مبارک دا وجینا. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدفع به آخرین. دا قرآن په برکت خدای عزت ورکوي، دا قرآن په برکت خدای د جنت ټولې مرتبې ورکوي. خو چې قرآن نه لرې شي نو ذلت د هغه سړي ځای دی، يدفع به آخرین. دا مه وایئ چې دا خلک مالدار دي، د قرآن نه لرې دي، مالدار دي، عزتمند دي. نه نه، د عزت نه دی. رنګ خو عزت نه دی، ولې کافر د خدای په نزد عزتمند دی. څه مال خو عزت نه دی، مال خو د کافر هم شته. بچي خو عزت نه دی، بچي خو د سارو هم شته. عزت قسم په خدای د الله په کتاب او په قرآن شریف کې. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب ازرو، ز خاک مکہ ابو جہل انچب العجب است. صہیب درون نه دی، سلمان د فارس نه دی، بلال د حبشې نه دی، د مکې یوم نه دی. ز خاک مکہ ابو جہل انچب العجب است. او ابو جہل د مکې د خاورې نه پیدا دی، هغې خاورې نه چې چا کې رسول الله مبارک خلقوسې کړي دي، هغه خاوره چې بیت الله دی پکې، هغه خاوره چې صفا او مروه او زمزم دی پکې، لیکن د جهنم خشاک. قرآن نه انهم لا یکذبونک. قرآن وایي ځان راته نه وایي، د مکې کافران ستا تکذیب نه کوي، تا مني چې ته صادق او امین یې، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. د خدای قرآن نه تا مني
تا ته رښتونی وای، تا ته صادق وای، تا ته امین وای، تا تکذیب نه کوي. ولكن الظالمین بآیات الله یجحد القرآن نه مني. نو دغه ابو جهل د بدر په جنگ کې و، صفونه تیار دي، یو خوا د مسلمانانو او بل خوا د کافرانو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای وی د صف کې ولاړو، و چې مې وکتل یو خوا را سره یو هلک ولاړ دی نوجوان، او بل خوا یو نوجوان ولاړ دی. ماشومان نو ګوري ښه، خلک وایي د ابوجهل ماشومان ووژلې. ماشوم په جنګ کې پیغمبر نه پرېږدي. 15 کالو نه چې عمر کم وي، هغه په میدان جنګ کې وسله لاس نه ودرېږي، بلکې دې کې دا یو معاوض واده هم کړی دی، لوڼې هم شته، بچي هم شته. یاره دومره ده چې نوجوانانو د نورو مشرانو نه عمرونه کم و، واړه و، نور بالغان. چې مې وکتل د صف کې یو طرف ته یو هلک ولاړ دی، بل خوا هلک ولاړ دی. ما وی اوهو ملګري دې واړه دي، بالغان دي خو واړه دي. او په جنګ کې سړی په ملګري ډاډي. ډېر خفه شوم. وی په دې سوچ کې پروت ما د یو هلک را باندې نوکاره ولګوله، داسې په ګوته چې ما وکتل، ما ته وی داسې ما سر ورښکته کړ، ما ته وی یا عم کاکاجي اتعرف ابا جهل، ابو جهل پیژنې؟ دا هلکان د مدینې د انصارو دي نه پیژنې؟ ما وی او نعم. ما تفعل به؟ ته دې څه کوې؟ بس دې ته ایمان یاره وی زمونږ د پیغمبر ډېر بد وی، او زمونږ پیغمبر سره ډېر ظلم کړی دی. ما نن فیصله کړې ده که مې ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مرم، پرېږدم نه. خوا کې مې د سره رور ولاړ دی، هغه ته غږ مه کوه چې دا کار زه وکړم، رور نه م پټ کوم. هلک په میدان کې ځان سره ملګري د رور بوزي چې راځه چې د څوک مې مړ نه کړي ته مې ملګری شه، نه رور ته مې غږ مه کوه چې دا کمال زه وکړم. یاره وی ما چې سړی هلک په تکړه دی، وی لږ ساعت پس هغه بل را باندې داسې سکونډاره ولګوله، داسې کړې. ما غوږ ورښکته کړ، کاکاجي اتعرف ابا جهل، ابو جهل پیژنې؟ هغه ته مې وویل څه پې کوې؟ زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی، فیصله مې کړې ده که نن مې ولید نو یا به زه مخکې مرم یا دی.